د افغانستان او ویسټ انډیز په دویمه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې د شکېب الحسن او عمران طاهر ریکارډونه یې مات کړ. دا ریکارډونه کوم په دې ویډیو کې را سره وګورئ. خو تر هغې مخکې که تاسې د خپلواک.com د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. د خپلواک.com درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په دویمه شلوریزه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې 15 ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول او د خپل د ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه یې ترسره کړه. نوموړی نه یوازې دا چې په یوه نړیواله شلوریزه لوبه کې د خپل ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړه بلکې د شکېب الحسن، عمران طاهر او اماد وسیم په څیر توپ اچوونکو ریکارډونه یې هم مات کړ. کریم جنت د نړیوالو شلوریزو سیالیو په هغه غوره توپ اچوونکو کې راغی چې په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه ترسره کړې ده. نوموړي د ویسټ انډیز پر وړاندې 4 اورونه ترسره کړ چې د 11 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه د ایوان لیوس، شیمرون هیټمایر، شیرفانی روټرفورد او کیرون پولارد وکټې ترلاسه کړې او افغان لوبډله یې بریا ته ورسوله چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. د غوره توپ اچونې په برخه کې افغان لوبډل مشر راشد خان بیا په 5م مقام کې دی چې هغه په 2 اورونو کې د 3 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځولي وو. خو تر نوموړي وروسته کریم جنت هغه افغان توپ اچونکی شو چې د الیاس سنی، سمیع الله شینواری، اماد وسیم، کیمو پاول، ټیم ساوتی، شکېب الحسن، مستفیض الرحمن، عمران طاهر او بنشور کمار ریکارډونه یې مات کړل او تر دغه ټولو یې غوره توپ اچونه ترسره کړه. د یادولو ده چې کریم جنت د 2019 کال شپږیزه کرکټ لیګ کې هم په زړه پورې توپ وهنه او توپ اچونه ترسره کړې وه چې په دغه لیګ کې د لیګ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. هغه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو نوملړ کې شامل و خو دا یې لومړۍ لوبه وه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې ولوبېده.